دا یو زنانه تپوس کړی د هغې نه بعد وایي زما یو ماشوم ضایع شوی دی چې هغه د دوه نیمو میاشتو نو آیا دا ماشوم به د قیامت په ورځ زموږ دپاره سفارش کوي او که نه؟ الجواب حدیث کې دا ثابت دی، صحیح حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما. سلویخ ورځې دا ماشوم د نطفې په شکل کې، بیا سلویخ ورځې دا وینئ، بیا سلویخ ورځې دا څه شي غوښئ، ثم یبعث الله ملکه، بیا الله په ملایکو کې یو ملک راولیږي او په ده کې بیا روح واچولی شي. نو څومره وخت بعد په ماشوم کې روح اچولی کي؟ څلوېښت څو میاشتې شو؟ 4 میاشتې شو. نو دا خبره یاده ساتئ، هغه حمل او هغه بچی چې هغه د 2.5 میاشتو دی په ده کې روح نه ده اچولی شوی، نو دا انسان نه دی. دا انسان دی که نه دی؟ نه دی انسان، بلکې دا د غوښې یو ټوکړه ده. نو د دې دپاره هغه د دې غوښې د ټوکړې دپاره هغه احکام نه ثابتېږي کوم چې د ماشومانو دپاره دي. نو ځکه موږ دلته دا نشو ویلی چې دا د غوښې دا ټوکړه به د قیامت په ورځ د مور پلار سفارش کوي. ها خو د دې دا مطلب نه دی چې الله به دې زنانه له بلکل اجر نه ورکوي. کومه زنانه چې داسې ماشوم یې ضایع شي، دې تکلیف تېر کړی دی او دا صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي، الله ورله د هغې اجر ورکوي. الذین اذا اصابتهم مصیبه، هغه خلک چې مصیبت پرې راشي الله دوی له لوی اجر ورکوي، خو چې صبر وکړي. نو دا مصیبت دی چې د یو زنانه ماشوم په دې عمر کې ضایع شي، دا یو مصیبت دی، خو په شرط دی چې دا زنانه صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي. والله اعلم.